آیا زموږ سپوږمۍ کوچنۍ کیږي؟ د ناسا د څېړنو په حواله سپوږمۍ په کرار ګرمي له لاسه ورکوي او سړیږي چې دا د دې سبب ګرځي چې د سپوږمۍ سطحه راغونجېږي لکه د انګورو یوه دانه چې په ممیز یا وڅکه بدلیږي. خو نه یوازې د سپوږمۍ سطحه غونجېږي بلکې منځ یې هم له دغه پروسې سره مخامخ دی. سپوږمۍ د تیرو څو سوه میلیونو کلونو په اوږدو کې څه ناڅه 300 متره نرۍ شوې ده. له ځمکې څخه لرې تلل. سپوږمۍ په کال کې له ځمکې څخه 4 سانتي متره لرې کیږي. که څه هم 4 سانتي متره دومره زیات سرعت نه دی، خو څومره چې یوه سپوږمۍ لرې وي هومره موږ ته وړه ښکاري. دا به 500 میلیونه کاله ونیسي څو دا له ځمکې دومره لرې شي څو بیا ونه کړای شي چې لمر په بشپړه توګه پټ کړي. دا په دې معنا ده چې یو وخت به لمر هیڅ تندر نه نیسي. سپوږمۍ ته د تګ په اړه شکونه. بعضې خلک پر دې شک کوي چې انسان دې سپوږمۍ ته ختلی وي. د توطیو په نظریو باور لرونکي په دې اندي چې انسان سپوږمۍ ته نه دی ختلی او دا هر څه درواغ دي او نیل آرمسټرانګ او بز ایلډرن په 1969 میلادي کال د جولای پر 21 یوازې پر یو دریز قدم وهلی دی. هغوی دې حقیقت ته اشاره کوي چې د ایلډرن لخوا ښخ شوی بیرغ داسې ښکاري چې رپیږي. خو دا کار د سپوږمۍ په فضا کې ممکن نه دی ځکه په سپوږمۍ کې هیڅ هوا نشته، په سپوږمۍ کې هیڅ اټموسفیر وجود نه لري. نو پر سپوږمۍ دغه د امریکا بیرغ ولې رپیدو؟ نو دا کیدلی شي امریکایانو په یو سټوډیو کې دا ویډیو جوړه کړې وي او هیڅ انسان سپوږمۍ ته نه دی ختلی. خو ناسا توضیح کوي چې ایلډرن چې کله د بیرغ لرګی په ځمکه ټومبو نو هغه ته یې څرخ ورکاوه ځکه دغه بیرغ رپیدو. دوستانو تاسو هیڅ شک مه کوئ، انسان سپوږمۍ ته ختلی دی او په کراتو ختلی دی. سپوږمۍ ته انسان له نن 50 کاله مخکې ختلی و، خو د تیر په شان دا یو حقیقت دی چې په راروان 2021 کال کې انسان یو ځل بیا سپوږمۍ ته روان دی. سپوږمۍ ته د لیوو انګولا. لیوه یې پروا نه لري. پخوا به یو ترسناک ډارونکی فلم له دې سانحې پرته نه بشپړېدی. خو په اصل کې د لیوانو انګولا د سپوږمۍ په شکل یعنی چې دا د 14مې وي هیڅ اړه نه لري، بلکې لیوان د شپې انګولا کوي او همدا هغه وخت وي چې سپوږمۍ بشپړه وي. ښایي همدا یې وجه وي چې پخوانیو خلکو له دې یوې اړیکې تصور کړی وي. پر سپوږمۍ قدم ایښوونکي یوه ډیره متنوع ډله ده. تر اوسه پورې 12 انسانانو پر سپوږمۍ قدم وهلی دی، که څه هم چې دوی له بېلابېلو مسلکي برخو سره تړاو لري، خو په څو شیانو کې دوی ډیر سره ورته والی لري. دوی ټول امریکایان دي، ټول سپین پوستي دي او ټول نارینه دي. دې ته باید انتظار وباسو چې پر سپوږمۍ به لومړی غیر امریکایي یعنی د بل هیواد له کوم ځای څخه کس وي. ښځه به وي که نارینه او د پوست رنګ به یې کوم وي؟ د دې سوال ځواب لپاره به انتظار وباسو. په سپوږمۍ کې تودوخه. په سپوږمۍ کې د حرارت درجې ډېرې لوړې وي. د لمر د وړانګو په نشتون کې یعنی د شپې د حرارت درجه -153 ته ټیټیږي. خو د دې نه هم د حیرانتیا خبره دا ده کله چې د لمر وړانګې د سپوږمۍ پر سطحه لګیږي نو تودوخه 120 سلسیس درجې ته رسیږي. دا دومره زیاته ګرمي ده چې د پلاستیکي لوښو د ویلي کولو لپاره کافي وي.
نو کله چې تاسو سپوږمۍ ته ولاړئ خپل د اوداسه لوټه مو د باندې مه هېروئ. هسې نه چې تاسې له غرمې وروسته بار راووځئ او د اوداسه لوټه مو ویلې شوې وي.